سلامونه درنکس ما خو کوملګرو نن موږ تاسو په دغه ویډیو کې ایډیټینګ ګروپ وایو. ایډیټینګ ګروپ کې د درې آپشن دي، یو فایند ده، یو ریپلیس ده، یو سلیکټ ده. اول واری راځو په فایند آپشن باندې کلیک کوو. دلته تاسو کتلای شئ کلیک مو کوي داسې یو کوچنی مینیو را خلاص سول به دي کې بیا درې نور آپشن دي، یو خو فایند ده، یو ایډوانس فایند ده، یو ګوټو ده. اول واری فایند آپشن دا کار کوي کچېرې موږ په یو جدول کې په یو داسې ورقه کې موږ په زرهاو نومان لیکلي، په هغو نومانو کې زموږ یو نوم پکار یي، هغه موږ کچېرې ګورو دغسې یو دوه درېیم څلورم دا نومان ګورو، دغسې له موږ سره ډېر ټایم اخلي. موږ به دا فایند آپشن باندې کلیک وکړو، داسې یو کوچنی مینیو یو پنجره به راخلاصه شي، په دې کې موږ هر شی ورته ولیکو، هغه دی موږ ته راپیدا کوي. مثلا زه دلته لیکم کین سې مې ولیکئ، تاسې کتلی شئ چې دلته وایي فور ریزلټ، یعنی دا څلور ځای لیکل شوی ده. او دلته په ډاکومنټ کې څه ده دی هایلایټ سي په ژړ رنګ باندې چې دلته دا لیکل شوی ده. دویم آپشن ده په فایند کې ایډوانس فایند. ایډوانس فایند چې بیا ده په هغه کې بیا اول یو د فایند هغه کار کوي، هر شی تاسې فایند کوي هغه دی پیدا کوي، مثلا پلټنه. او ریپلیس بیا ده، ریپلیس دا کار کوي که دلته ګوره کین لیکلی ده، دلته زه ورته لیکمه فرض کې زه دلته ورته لیکمه هیلپ ورته لیکم، چې هر ځای کین لیکلی ده کین به ریپلیس په هیلپ باندې، چې هر توری هلته لیکل شوی که چیرې تاسې پښتو او فارسي په هغه کې هم دا دغه رقم کار کوي چې په پښتو او په فارسي اول توری په کوم ژبه کې لیکل شوی په هغه ژبه کې ولیکل شي، په دا دویم ځای کې چې ده چې تاسې مثلا په هر شي باندې بدلوئ، که یو نوم لیکلی هغه نوم په بل نوم باندې بدلوي نو تاسې په اسانه توګه بدلولی شئ. دلته بل آپشن ده یو ریپلیس ده، یو ریپلیس آل ده. ریپلیس دا اول یو سی هغه دی بدلوي، سی کین لیکلی ده کین اول یو په هیلپ باندې بدل کې، او ریپلیس آل سی بیا دا کار کوي چې هر ځای کین لیکلی ده هغه دی په هیلپ باندې بدلوي، ستاسې هر تور یې کړی په هغه باندې بدلوي. نو زه راځم دلته ریپلیس آل باندې وم، ریپلیس آل سیم باندې والی دلته دی راته وایي چې دا څلور ځای لیکل شوی، څلور ځای دی ریپلیس بدل سو په بل توري باندې. دلته بیا راځو په فایند آپشن باندې کلیک وکړو. که چیرې تاسې په فایند آپشن باندې کلیک نه کوئ، شارټ کټ کی د دې دا کنټرول اف په پریس کوئ، کنټرول اف پریس کوئ، دلته داسې هغه زړه مینیو به راخلاصه شي. دلته له مخه موږ کین لیکلی ده، اوس به دلته ولیکو هیلپ سې مې ولیکئ، څلور خو هغه ولو، دوه به شاید دا له مخه هم دلته لیکل شوی، نو شپږ وارې سولو. په ډاکومنټ کې تاسې کتلی شئ چې دا په ژړ رنګ باندې هایلایټ ده. او بل آپشن ده ګوټو. که چیرې تاسې غواړئ چې دلته ډېر پیجونه یې په یو ډاکومنټ کې تاسې غواړئ چې له اوله سره زه ولاړ سم هغه پیج ته، زه دلته لیکمه چې زه دې ولاړ سم څلورم پیج ده، زه څلورم پیج ته رالم. که زه دلته لیکم زه ځم اول پیج ته، هلته به اول ولیکئ دا ګوټو چې ده په دې باندې به کلیک کړئ، په ګوټو به زه کلیک کړم، زه اول پیج ته رالم. بیا زه راځم دلته ورته لیکم زه پنځم پیج ته ځم، زه رالم پنځم پیج ته. که زه چیرې بیا ورته ولیکم زه ځم درېیمې ورقې ته، دا درېیم ورقې ته ولاړی شي، هر پیج ته تاسې ځئ په اسانه توګه باندې تاسې کولای شئ. او دا ریپلیس بیا دا ریپلیس هغه کار کوي کله په فایند کې چې موږ ووالی دلته هم هغه کار کوي. او سلیکټ بیا دا سلیکټ آپشن بیا دا کار کوي، دلته یو سلیکټ آل ده چې هر څه دی هغه ټول انتخابوي، څه لیکلي دی هغه ټول دی انتخابوي. او دویم آپشن یې ده اوبجیکټ. که چیرې موږ دا باندې وو دلته موږ یو اوبجیکټ راواخلو، مخکې له مخکې زه یو اوبجیکټ راخلم، تاسې کتلی شئ چې دغه دوه اوبجیکټه مې راواخیستو. زه دلته راځم په اوبجیکټ باندې کلیک کوم. اوس که زه چیرې د خط انتخابوم، خط په اسانه توګه نه انتخابیږي، اوبجیکټ انتخابیږي. او که زه چیرې په اوبجیکټ باندې کلیک کوم، که زه چیرې بیا خط انتخابوم بیرته دا اوبجیکټ انتخابوم، دی په دغه په اسانه توګه نه انتخابیږي. او دا دویم اخري آپشن چې بیا ده دا آپشن سلیکشن پین. که چیرې زه دلته ورته وایم چې هایټ سي دا څو اوبجیکټس چې دي دا ټول هایټ سي، او که زه چیرې ورته ولیکم چې شو آل، دوی دواړه شو سي هر څو هغه دوی معلومیږي. او دلته چې دغه آپشن ده چې زه دا یو دانه هایډوم، دا یو هایټ چې بیرته شو کوم بیرته شو سي، او دا دویم چې دا دویم ځای هایډوم بیرته شو کوم دغه کار کوي. او دغه یو آپشن چې بیا دا بل یو سلیکټ ټیکس
with similar formatting. دا بیا دا کار کوي چې دلته اوس ګوره ما دا دې ته زه ورکوم سور رنګ، دې ته ورکوم سور رنګ او یو څه دې ته ورکوم سور رنګ. تاسو کتلی شئ چې دې ته ما داسې سور رنګ ورکوي. زه راځم په دې باندې کلیک کوم. دلته ما دا سلیکټ کړی د سور رنګ دې ته چې کوم فارمیټینګ ورکول سوی ده چې هر توري ته تاسې هر فارمیټینګ ورکوي. تاسو غواړئ چې دغه فارمیټینګ چې هر ځای ورکول سوی ده هغه د انتخاب شي، نو به تاسو په دغه باندې کلیک کوئ. دلته تاسو داسې کلیک کوئ، تاسو کتلی شئ چې دغه فارمیټینګ سلیکټ شو، نور خط نه ده سلیکټ سوی چې دا سور رنګ ورکول سوی ده مثلا د دوی فارمیټینګ سره سیم ده، هغه خالي سلیکټ شو، نور نه ده سلیکټ سوی.